Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست. نو مازدیګر ټیم ده، راغلی یم د کندهار ښار یو مشهوره رستورانټ ته. نو ما دلته به یو مازدیګر د خوا ناشته به مو وکړو او په تاسو به دا رستورانټ هم ووینو شاوخوا. نو داسې ګرځو، دغه مهم خواړه هم درښکاروم او تاسو به ووینئ څه شي په دې هوټل کې پیدا کېږي. دغه هغه مشهوره او مهم خواړه دي. او داسې بیا دي، دا بیا د کیکو دا شیان دي. ډېر ښایسته منظم پاک ځای ده ماشاءالله. داسې د باندې وروځو، د باندې هم ډېر ښایسته ځای لري. دا یې د باندې ساحه ده او په دې کې تقریبا د سپورټ دپاره هم ځای شته، سونا هم شته د لمبېدو دپاره، او رستورانټ هم دی. نو دا ډېر ښایسته ځای ده ماشاءالله، ښه ښایسته خوند کوي. مازدیګري ټیم چې دلته راسې نو د سړي ډېر ساعت تېرېږي. نو زه بېرته ته موږ یو رول اډر کړی ده، هغه بې فکر کوم راوړی. دغه سیده دا یې ده مین دروازه ده. زه د خیره سره خپل اډر ته ځان رسوم. څنګه سو استاذ، راوړې؟ څونه وخت نیسي؟ ښه ځه سعید ډېره مننه، خیر یوسې. نو دغه هوټل و. ښه ښایسته پاک لوکس صفا سوتره ځای ده. یا د باندې ځای داسې تر ومېښوئ. نو دغه ده له خیره سره زموږ اډر راورسېدی. رول چې مو اډر کړی و دا به اوس په یوه لاس باندې څنګه وخورو. ما ځې بیا زه خوند وګورم. دا در ونیسه. بیخي خوندور ده ماشاءالله، ډېر تازه ده، بیخي ښایسته خوند دی. یوه دانه به را دغه هم پسې وخورو. نو موږ به دا خپل خوراک چې مو راغوښتی دی دا به تمام کړو. نو د ولاګ تر پایه پورې را سره پاتې شئ. نو هغه رول را مو تمام کړی. نو اوس دلته د باندې راووتو، د ایسکریم اډر ورکړی. موږ ایسکریم راته راوړي، دلته یې وخورو. د باندې ښه ښایسته هوا هم ده او ښه موسم هم ده. ډېر ښایسته ځای هم جوړ کړی ده، داسې ښه ارام پاک صفا سوتره چاپېریال ده. دا ټول د ناستې ځایونه دي.
یوه ورځ به بیا دلته له خیره سره سونات هم راځو. نو دغه ده زموږ ایسکریم راورسېدی د خیر. یو وارې بیا خوند وګورو. ایسکریم خو واه واه بیخي خوندور ده ماشاءالله. نو دا اوس زموږ د نن ورځې ولاګ، تر یو بل ولاګه پورې ښه وخت ولرئ. د الله په امان.